Secretary Pompeo, so let's begin with د بهرنیوچارو وزیر ښاغلی پامپیو راځي خپل خبرې له هغه څه چې په وارسا کې پیښ شول پیل کړو. د امریکا له هغو هڅو چې غواړي د ایران پر ضد یو پراخ نړیوال ائتلاف جوړ کړي او مرستیال ولسمشر مایک هم یادونه وکړه. پوښتنه مې دا ده چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د ساتلو په برخه کې د اروپايي هېوادونو د وروستۍ پریکړې د بریا چانس څومره دی؟ trade with Iran. So the gathering was aimed at creating دا غونډه په ټول منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ټینګولو په هدف جوړه شوې وه. نو ځکه له شپېتو زیاتو هیوادونو ګډون پکې وکړ څو په یمن او سوریه کې د روانو ستونزو او هغو امنیتي ګواښونو لپاره چې له اسرائیلیانو سره د فلسطینیانو د تقابل په نتیجه کې رامنځته کیږي یوه حل لار ومومي. مسله دا ده چې کله موږ د حزب الله په اړه خبرې کوو باید د ایران په اړه بحث وکړو. کله چې په یمن کې د حوثي اغیانو د شرارت بحث کیږي باید د ایران په اړه خبرې وشي. نو ځکه ایران د هغو موضوعاتو په ډله کې شامل و چې بحث پرې وشو. خو باید تاسو ته ووایم چې دا ائتلاف ډیر پیاوړی دی. هیڅوک او هیڅ هیواد د ایران لخوا د پیښ ګواښ له حقیقت او جدیت څخه انکار ونه کړ. د منځني ختیځ هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي چې وګړي د ایران د اسلامي جمهوریت له ګواښ سره مخامخ دي. نو ځکه موږ پر دې ټولو مواردو کار وکړ. روښانه خبره ده چې د دې ستونزې د حل د څرنګوالي په اړه نظرونه بیلابیل دي. اروپایان دې ته ژمن دي چې د ایران اټومي موافقه پر ځای پاتې شي. خو موږ بیخي بل ډول پریکړه کړې ده. زموږ په نظر چې هر پول چې د ایران اسلامي جمهوریت ترلاسه کوي بل اخره د سپاه پاسداران ځواک د قدس لښکر د قماندان قاسم سلیمانی لاسونو تلويږي او د شرارت پر فعالیتونو لګول کیږي. او تر دې هم مهمه ده چې لدی پیسو څخه د ایران خلکو ته د واقعي لانجو د جوړولو په مقصد کار اخیستل کیږي. نو ځکه موږ ژمن یو چې باید دا خبره یقیني کړو چې د ایران د خلکو غږ باید واوریدل شي. موږ هیوادونو یو ځای سره راټول کړل او خپل دلایل مو ورته وړاندې کړل. زه ډاډه یم چې موږ په منځني ختیځ کې له ټولو ګواښونو سره د مقابلې لپاره تر پخوا هم پیاوړي او چمتو یو. خو که بیرته د ایران موضوع ته ورشو له هغو ګواښونو سره به څنګه مقابله کوي چې تاسو یاد کړل. ځکه ډیری په دې باور دي چې د وارسا غونډه د واشنګټن د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په ایران کې د حکومت بدلول دي. What do you think about that? Well, I have to say, this was historic. You had the Israelis. باید وایم چې دا یو تاریخي پیښه وه ځکه چې عربي هیوادونه او اسرائیل یو ځای سره کېناستل او د ایران له لوري د ګواښونو په اړه خبرې وکړې. دا د واشنګټن لخوا کومه هڅه نه وه. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت له پلوه خپله اندېښنه په ډاګه څرګنده کړې. د ایران له لوري د پیښو ګواښونو د کمولو لپاره مو هم زیات امکانات ځانګړي کړي او دې کار ته به دوام ورکوو. زموږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې د ایران د خلکو غوښتنې باید واوریدل شي. موږ د ایران د حکومت په چلند کې بدلون غواړو چې ایران د نورو هیوادونو په شان عادي سلوک ولري او دې هدف د رسیدو لپاره د سیاستونو یو مجموعه تعقیبو چې دې هدف ته ورسیږو نو په منځني ختیځ او ټوله نړۍ کې به امن ټینګ شي. About those conditions, the preconditions. د هغو مخکینیو شرطونو په اړه چې تاسو یاد کړل، تاسو او نورو امریکایي چارواکو په وار ویلي دي چې د اسلامي جمهوریت په چلند کې بدلون غواړي. هغه چلند چې ستاسو په نظر کې دی هومره د ایران د حکومت په سیاستونو کې نغښتی چې بدلول د حکومت د هویت د بدلولو یا په حقیقت کې د رژیم د بدلون معنا لري. یعنی کې ایران د سیمې، نړۍ او خپلو خلکو پر وړاندې ټول اوسنی سیاستونه بدل کړي نو د اسلامي جمهوریت د رژیم نښه به هم پر ځای پاتې نشي. Left of Islamic Republic. Ultimately, the how these behaviors will be changed will be dealt with by the Iranian people. دا چې د دوی چلند به څنګه بدلیږي هغه مسله ده چې د ایران په خلکو پورې اړه لري. خلک به خپل غوښتنې مطرح کړي او له خپل قوت څخه به کار واخلي. ایرانیان هوښیار او ځواکمن خلک دي او پیاوړی او لرغونی تاریخ لري او د خپل هیواد د چارو د مدیریت توان لري. نو ځکه د چلند د بدلون هدف چې موږ یې غواړو په ټول منځني ختیځ کې د امنیت ټینګول او ایرانیانو ته د هوسا ژوند جوړول دي. او د دې لپاره چې د ایرانیانو غوښتنې واوریدل شي موږ به هر هغه اقدام وکړو چې په وس مو پوره ده څو هغه ژوند ورته برابر کړو چې غواړي. خو داسې چې په منځني ختیځ او نور نړۍ کې چاته ګواښ او خطر پیښ نه کړي. And one that doesn't pose a threat and a risk to people throughout the Middle East and the rest of the world. Mr. Secretary, you're aware that on Wednesday د چهارشنبه په ورځ په ایران کې د سپاه پاسداران ځواک پر یو بس
خو نړۍ حمله 22 کسان ووژل. د ایران د بهرنیوچارو وزیر محمد جواد ظریف د دې پیښې پر وړاندې په خبرګون کې پر ټوئیټر په یو پیغام کې پوښتنه وکړه چې آیا د وارسا له غونډې سره چې د یو سرکس وباله په یو وخت کې دا حمله تصادفي ده؟ ستاسو ځواب څه دی؟ Warsaw circus begins. Your reaction to that? Yeah, well, the Americans had nothing to do with this at all. دا مسله په متحده ایالاتونو پورې هیڅ اړه نه لري، خو غواړم یادونه وکړم چې ښاغلی ظریف به په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني مونشن ښار ته راځي او هلته به د ګڼ شمېر اروپايي هېوادونو له استازو سره ګوري. زه به له دې ټولو هېوادونو غوښتنه وکړم چې له هغه سره په خپلو کتنو کې ترې وپوښتي چې داسې سپکې خبرې ولې کوي. نوموړی کله کله د منځلارو کسانو حرکات کوي، خو دا اعتدال نه دی چې تل اسرائیل او امریکا د انسانانو په وژنه تورن کړي. دا اعتدال نه دی او یوازې د دې نښه ده چې ښاغلی ظریف او روحاني هم د ایران د حکومت د نورو مشرانو په څیر انقلابي خلک دي.